أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله خامخ په تحقیق سره اوریدل د الله تبارک وتعالى قول الذين خبر د هغه کسانو قالو چې دوی ویل ان الله فقير چې الله تبارک وتعالى فقیر دی غریب دی ونحن اغنیاء او مونږه مالدار یو سنكتب ما قالو زرد چې مونږه به الیکو هغه څه چې دوی وایي وقتلهم الانبیاء او قتل کول د دوی انبیاء کرام لرا بغیر حق پنا حق ونقول او مونږ به وایو ذوقوا عذاب الحریق اسکه عذاب سوزون کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د یو قبیله طرف ته ولېګلو هغه له خپل خط ورکو دعوت د اسلام وته ورکو د منځ او د زکات تاکید وته کو او د وته وی چې ان یقرض الله قرضا حسنا چې الله له قرض حسنه ورکې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا مخکې تاسو ویلې د سوق دی چې الله له قرض حسنه ورکې د دغه قرض حسنه نه مراد د الله د بندگانو سره امداد کول او د الله د بندگانو له قرض ورکول او د هغه سره صدقه او خیرات باندې مخکېواله کول دیتا الله د خپل ځان قرض ویل دي یعنی دا د الله په ذمہ دي چې تاسو له بدغه مال کې برکت شي یا بدغه عوض تاسو له درکې او بیا من جاء بالحسنه فله 10 امثالها او بل درې مسیپاره کې تاسو ویلو چې تر وسو پورې الله تبارک وتعالى دا مال او دولت انسان ته دا واپس ورکول شي او مثال په دنیا کې د یو دانی او د غي د بوټي او د غي د وږي یو په وسو باندې ذکر شوی نو دغه خبره نه د يهوديانو دا خبره جوړه کړه چې خطا سوې چې الله له قرض ورکې نو دا خو نعوذ بالله غني الله فقیر دی الله غریب دی مونږه مالدار یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دینو دا خبره اگر چې هغه ډیر صبر کوونکو ډیر بردبارو خدا خبره ته برداشت نشو دغه سړی په مخ باندې یو سپېړه واله او دی وته وی چې زمونږ استادو په مینس کې د امن معاهده نه و نو ما بستا سر قلم کړی وي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تا دغه خبره د يهودي ورته دا خبره رو رسول به تور شکایت نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته پوسو کوي ورته دغه واقعي بیان کړه يهودي منکر شو هغه چې ما داسې هیڅ نه دی ویلي د اسمانه سپېړو با سلام ما هیڅ د خبره نه ده کړې الله تبارک وتعالى د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د تصدیق د پاره د آیتونه نازل کړو چې دا الله دا خبره اورېدلې ده چې بعضی کسانو ګستاخانو دا ویلو چې الله فقیر دی او مونږ غنیان یو د دې چې کوم خبره کړې ده الله فرمایي دا به مونږ ولیکو یوازې دا ګستاخی د دین نه د دې چې کوم انبیای کرام قتل کړي دي دا مونږ لیکلي دي او چې کله ورځ د قیامت شي نو بیا به مونږ دې ته وایو چې عذاب سوزون کې عذاب مزه دا اوسکه او دا دې ته سوزون کې عذاب ولې ملاويږي دا ځکه چې دا د دې د خپل لاسونو عمل دی دی په خپل باندې داسې عمل کوي الله تبارک وتعالى په ظلم نه کوي بلکې دی په خپل باندې داسې عمل کوي لقد سمع الله خامخ په تحقیق سره اوریدل د الله تبارک وتعالى قول الذين خبر د هغه کسانو قالو چې دوی ویل ان الله فقير بشک الله تبارک وتعالى فقیر دی غریب دی ونحن اغنیاء او مونږه غنیان یو مونږه مالدار یو سنكتب زرد چې وبلیکو مونږه ما قالو هغه څه چې دوی ویل وقتلهم الانبیاء او قتل کول د دوی انبیاء کرام لرا بغیر حق پنا حق دا بم لیکلی شي ونقول او مونږ بوایو ذوقوا اسکه عذاب الحریق عذاب سوزون کې ذالک دغه بدلا بما قدمت ایدیکم په سبب د هغه سو چې وړاندې لیکلی دي لاسونو تاسو د مخ کې نه دا عملونه کړی دي نو دا تاسو د لیکل د انبیاء کرامو چې قتل کړی دي یا کوم خبره تاسو دا کړی چې ان الله فقیر نو تاسو ته عذاب الحریق در کول کیږي سوزون کې عذاب داولې دا غي وجه ذکر کیږي ذالک دا زکا بما قدمت ایدیکم یا دا بدلا بما په سبب د هغه سو قدمت ایدیکم چې وړاندې لګری دي تاسو لاسونو وان الله او بشک الله تبارک وتعالى ليس بظلام ندی ظلم کوونکې للعبید په خپل بندگانو باندې الذين قالوا هغه کسان چې وایي ان الله بشک الله تبارک وتعالى عهد الینا وعده اغستدا زمونږه نه الله نؤمنا دا چې مونږ به ایمان نه وروړو لرسول په هیڅ یو پیغمبر باندې حتا تر دې پورې یاتینا چې وروړي مونږ ته بقربان داسې قربانی تاکلوه النار چې اخری دی لره اور قل ورته فرمایا اے محبوب صلی الله علیه وسلم
قد جاءکم په تحقیق سره راغلیو تاسو ته رسل من قبلی پیغمبران وړاندې زمانہ بالبينات فخکارا دلایل سره وبالذي او په دغه خبره سره په دغه خبره قلتم چې اوه لتاسو فلما قتلتموهم پسول قتل کړل تاسو دوی لرا ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتینه يهوديانو په نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې دا همون د الله سره دا وعده کړی دا بلکې الله زمونږ نه دا وعده اغسته ده چې مونږ به په یو پیغمبر باندې ال ایمان وروړو چې هغه مونږ ته یو داسې قرباني وروړي چې هغه اور اخري مخکې به چې چا قرباني وکړه اوس مونږ خلک مونږ تاسو قرباني وکړو غوښه کور ته وروړو مخکې به چې چا قرباني وکړه ساروی به حلال کو حلال شوی ساروی به د غر په سر باندې همدغه شان کې خودو او د برنه به یو اور راغی او قرباني به اوس وزوله د هغه به د قبولیت نه خوا لکه حابیل او قابیل چې کله قرباني کړي و نو قابیل هغه غنم او یو شی بل شی راغون کو او حابیل علیه السلام هغه چې دینو هغه خو بهترین ګډوره راواغستو هغه حلال کو د برنه اور راغی د حابیل هغه قرباني دا قبول شو او قابیل چې دینو هغه بیا د هغه قاتل وګرځیدو نو مخکې به قرباني قبولیت نه خداوا چې هغه باندې به قرباني به خلکو وکړه په یو ځای کې به کې خو دا اور براغه چې چا قرباني به قبول ونه هغه به اوس وزیدا نو دغه يهوديان وی چې مونږه د الله سره الله مونږ سره دا وعده کړی دا چې تاسو به یو پیغمبرم نه مانه سو پوری چې تاسو ته داسې قرباني ونه کی چې اور پیراشي اور یو خوري نو چې داسې یو قرباني درته کم پیغمبر وکړه بس پاغه به ایمان راوړې وګرنه ایمان بنه راوړې الله تبارک وتعالى نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې دې ته وایا چې تاسو ته ډېر معجزې راغلي دي دا تاسو چې کومه یادوي او بالذي قلتم دا تاسو ته نور معجزې راغلي دي یوازې دا معجزه نه نور معجزې تاسو ته راغلي وي خو تاسو ایمان قبول نه وبالذي قلتم او دا کومه چې تاسو یادوي دا یاتینا بقربان تاكله النار چې دا سي قرباني دې مونږ ته وروړي چې هغه اور خوري نو دا معجزه تاسو ته راغلي و د اغه نه باوجود تاسو انبیای کرام اوجل نو تاسو ولې د انبیای کرام وجل ک تاسو رښتینی یعنی تاسو خو مخکې د معجزات که اوسم تاسو ته معجزه راشي تاسو ایمان نه دا مطلب دی که اوسم تاسو ته الله معجزات بیان کړي د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس درته معجزات ښکارې کی تاسو نه مانه که اوسم یو قرباني وشي او راشي دغه قرباني اخري تاسو نه مانه ځکه چې دا معجزات مخکې تاسو لیدلې دي د هغه باوجود تاسو انبیای کرام وجل دي او په هغه مو ایمان نه دی راوړي الذين هغه کسان قالو چې وای ان الله بشک الله تبارک وتعالى عهد الینا وعد اغسطه د زمونږه الله نؤمنا چې مونږ به ایمان نه وروړو لرسولن په یو پیغمبر باندې حتا یاتینا تر دې پوری چې راشي مونږ ته روړي مونږ ته به قربان یو قربانی داسې قربانی تاکله النار چې اخري دل را اور قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم قد جاءکم په تحقیق سره راغلی دي تاسو ته رسل من قبلی پیغمبران وړاندې زمانہ بالبينات پخکارا معجزو سره یا بالبينات پخکارا دلایل سره وبالذي او په هغه دلیل سره قلتم چې وای تاسو فلما قتلتموهم پسول قتل کول تاسو دوی لرا ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی فان كذبوک پس کچری دوی نسبت د دروغ کوي تا محبوب صلی الله علیه وسلم یا فان كذبوک کچری دوی دروغجن غنیتا فقد كذب نو دوی دروغجن غنلیو رسول من قبلک پیغمبران وړاندې دستانه جاءو راغلیو دوی ته بالبينات پخکار معجزو سره والزبر او په صحیفو سره والکتاب المنیر او په روخانه کتاب سره الله تبارک وتعالى نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لدا تسلی ورکي چې مخکې پیغمبران ستانه راغلیو اغه تم د خلکو د دروغ نسبت کړي او چاته به شاعر وي چاته به مجنون وي چاته به سن نسبت کو چاته به سن نسبت کو چاته به دا نسبت کو چې دا ولې چې دینو دا پیغمبر سړی راغلی دا خو پکار د چې فرشته راغلی وي ملائکه راغلی وي مختلف قسم اعتراضونه به کول نو الله تبارک وتعالى نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لدا تسلی ورکي چې اے محبوب صلی الله علیه وسلم کدی تا ته دروغجن نسبت کوي تا ته دروغ نسبت کوي تا دروغجن غني نو دا خود دې طریقه د مخکې پیغمبرانو تم دي د دروغ نسبتونه کړي دي اغه هم دروغجن غنلیو سره د دینه چې اغه ښکارا معجزې راوړي وي اغه صحیفه راوړي وي یعنی د الله تبارک وتعالى د جانب نه کتابونه راوړي ول کتاب المنیر او ښکار کتاب زبور دا جمع د زبور د زبور او زبور د اصل کې یو کتاب نوم دی مونږ چې وایو تورات او انجیل او زبور او قران نو دا د سلور چې کوم آسماني کتابونه دي
نو دا د هغه زبور د یو کتاب نوم دی، خودلته د هغه جمع راغلی دا مراد ته هغه آسمانی صحیفې دي کوم چې په مختلفو پیغمبرانو باندې الله تبارک وتعالى نازلی کړی دي. والکتاب المنیر نه کتاب روخانه یعنی دا قرآن مجید یا چې کوم نور کتابونو د اغي سره لکه تورات شو لکه انجیل شو وغیرہ وغیرہ هغه ته مراد دي. نو خلاصې دا شو چې کدی ته د دروغ نسبت کوي ته دروغجن غني، نو نور انبیای کرام هم د ښکارا معجزو سره او د کتابونو سره راغلیو دا نسبتونه دي اغي تم کړی دي. فإن كذبوک پس کچری دوی دروغجن غنی تا فقد کذبا نو دوی دروغجن غړلیو رسول من قبلک پیغمبران وړاندې دستانه جاءو چراغلیو بالبينات په ښکارا معجزو والزبر او په صحیفو والکتاب المنیر او په کتاب روخانه. کل نفس هر یو نفس هر یو زیروح ذائقه الموت سکون کې د مرګ لرا و انما او بشکا توفون اجورکم پورا بدر کولی شي تاسو ته اجورکم اجرونه دستاسو بدله دستاسو یوم القیامت په ورځ د قیامت. فمن زحزح پس هغه څوک چې بچ کړي شو عن النار د اورنا و ادخل الجنه او داخل کړي شو جنت ته فقد فاز نو په تحقیق سره هغه کامیاب شو. ومل حیات الدنیا او نه د ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکي. الله تبارک وتعالى فرمایي چې هر یو نفس دا مړکیږي رستو بتا سور راشي کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون. الله فرمایي چې مونږ هیڅ یو کسلم همیشواله نه دی ورکړي. افئن مت فهم الخالدون کته وفات شو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو افهم الخالدون ای بدی ټول عمر ژوند دی یعنی دی بم ټول عمر ژوند دی نوی ځکه کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون هر یو نفس به هغه وفات کیږي او بیا به الله تبارک وتعالى طرف ته ټول واپس کولیش. دلته الله فرمای هر یو نفس به وفات کیږي د مرګ ذائقه سکون کړي و انما توفون اجورکم یوم القیامه چا چې کم عملونه کړی دي د هغه بدله ورته پورز د قیامت ورکول کیږي. نو چې څوک د اور نه خلاص کړي شو او جنت ته داخل شو دا کامیاب شو. کامیابی په دغه ورځ باندې په مال او په دولت او یا په بل څه باندې نه ده بلکې کامیابی په ورځ د قیامت دادا چې سړی د جهنم د عذاب نه خلاص شي او د جنت ته ور داخل شي. گویا کې انسان له په دنیا کې داسې عمل پکار دی چې هغه د جهنم د عذاب نه خلاص شي او جنت ته ور داخل شي. نو د دنیا د عمل باندې د آخرت کامیابی منحصره ده. او بل یو خبره یاد ساتئ چې یو انسان ډیرم نیک کارونه کوي نو په هر یو نیک کار کې بل فرض مونږ تاسو مدرسې ته راځو دا ښه کار دی، مونږ تاسو د قران درس ته ناسیو دا ښه کار دی، مونږ تاسو احادیث د کو دا ښه کار دی، عربیز د کو دا ښه کار دی، صرف او نحو د کو دا ښه کار دی. خو په دې ښه کار کې هم ګوري د الله رضا پکار ده. ورځ د قیامت باندې به یو شهید ته الله تبارک وتعالى وی چې ته نعمتونه ورته وخی ورته وی چې دا نعمتونه به تاسو ملاویږي ته د دې لپاره څه کوشش کړی دی. ابو الہ العالمین زستا په لار کې جنگیدل او ما شهید شوی او ما خپل وینه مې توې کړی دا الله بوتی تا دروغ وي ته جنگیدل وی شهید شوی وی وینه دې توې کړی و د دې لپاره چې تا ته خلک جری وي دا ته خلک بهادر وي چې دا ډیر بهادر تا د دې لپاره وینه نه توې کړی چې الله رضا شي. نو بیا به فرشتو ته حکم وکړي الټه جهنم ته وګرځي. دا یو عالم براشي هغه عالم تبوي چې تا د نعمتونو د حاصلولو د پاره څه کړی دي ابو ما قران زده کړی دی، ما خلکو ته قران خودلې دی، ما قران تلاوت کړی دی. الله بو توي د تا دروغ وي تا د دې لپاره دا نه دی کړی بلکې تا علم د دې لپاره کړو چې ما ته خلک عالم وي، قران تلاوت به د دې لپاره کولو چې ما ته خلک قاری وي. بس تا ته ویلی شو دا خبره ختمه شو د مولټه جهنم ته وګرځوي. بیا به یو کس چې د الله په لار کې صدقې کوي دی برش د ته به وي چې تا د نعمتونو د حاصلولو لپاره څه کړی دی ابو چې ما یو لارم نه د پرېخي چې کوم ځای کوم د نیکه لار او نو ما په هغه کې پیسې لګولې دي. الله تبارک وتعالى ورته وی چې تا دروغ وي بلکې تا د پیسې د الله په لار کې د دې لپاره لګولې چې خلک ما ته سخی وي او خلک وي چې یاره د خډېره پیسې لګي د الله په لار کې د الله رضا دې پکې مقصد نه وانه دیم جهنم ته الټه وګرځوي. مطلب دا دی چې هر یو نیک کار کې اولنې خبره دا چې هغه کې بل اللهیت وي. مونږ تاسو ټول له پکار دي چې اول په خپل عمل کې للهیت پیدا کو. کزه دلته کې رازم او زما پزله کې د الله رضا نه وي دا ټول کارونه عبث دي. یو انسان چاله یو صلح کوي یو خیر خیګړی کار کوي او د الله رضا پکې مقصد نه وي دغه کار عبث یعنی کوم مقصد د پاره او کا مقصد وته حاصل شو کده د دې مقصد د پاره او چې ما ته خلک وي چې یاره فلانی خو ډیره خروغه وکړه یا فلانی خو ډیر ښه عالم دی، فلانی خو کافر مولا دی ظالم مسلې کوي
بس خه تقریر دیو که خلکو وا وکړل بس اخرت کې صحیح نشته بلکې دا اخرت کې وبال جان جوړي نو کم یو نیک کار ګوره انفاق فی سبیل الله دا نیک کار دی د الله په لار کې خرج کول دا نیک کار دی قران ویل د قران درس او تدریس کول د قران تلاوت کول دا بهترین او نیک کار دی او د الله په لار کې jihad کول دا د ټولو نه سخت کارم دی او نیک کار او بهترین کارم دی خو چې دا دومره بهترین کارونو کې موږ نیت د الله د رضا نوي للهیت پکې نوي نو دا د انسان د پاره وبال جان جوړيږي نو موږ تاسو لا چې دا کم نیک عملونه کوو دا نیک کارونه بد کارونه خو اسیم بد دي دا نیک کارونه چې مونږ کوو په دې کې خالص د الله تبارک وتعالى رضا پکار ده او دا پکار دي چې مونږ دا کم کار کوو نو الله تبارک وتعالى مونږ ویني اول خدا پکار ده چې مونږ الله وینو کدا سوچ نه جوړيږي نو الله مونږ ویني بیا به د قران تلاوت مونږ له پورز د قیامت فایده راکړي بیا به د اور نه خلاصي بیا به زمونږه خرچه انفاق فی سبیل الله به مونږ له پورز د قیامت فایده راکړي د اور نه بم خلاصي بیا به مونږ د الله په لار کې چې مونږ کمی حل زلی کو دا به مونږ له پورز د قیامت باندې فایده راکړي او د اور نه بم خلاصي او که زمونږه عملونه مونږ د اور نه خلاص نه کی نو دا عملونه بیا زمونږه لپاره صحیح نه دي او دا عملونه به مونږ د اور نه کله خلاصي چې کله مونږ په خپل ځړ کې د الله رضا مقصد وي که مونږه خپلوانو کرزو که مونږه تعلق ساتو که مونږ یو تر دې پورې کې چاته ته یو خبره موتکه د الله رضا د پاره په دې به ته اجر ملاويږي او که خبره وتکه د دې د پاره چې خلک د تعریفو کې چیرې د پلاني اخلاق خډیر زبردستی نو بس اخو وي هغه خبره مقصد حل نشو نو دا چې دینو دا خبره یاد ساتي خدای زمن کې چې الله فرمایي چې کامیاب سړی هغه دی چې د اور نه خلاص شي نو د اور نه د خلاصېدو لپاره د نیک عمل سره للهیت شرط دی کله الله رضا په یو کار کې نوی نو بیا هغه کارو مقبول نه دي درې مثالونه مې تاسو د درکل دا درې واړه مثالونه په احادیثو کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بیان کړی دي کل نفس هر یو نفس ذائقه الموت سکون کې د ذائقه د مرګ لرا سکون کې د مرګ لرا وانما توفون او بشکا پوره بدر کولی شي تاسو ته اجورکم اجرون استاسو یوم القیامت پورز د قیامت فمن زحزح عن النار پس هغه څوک چې بچ کړي شو د اورنا وادخل الجنه او داخل کړي شو جنت ته فقد فاز نو په تحقیق سره د کامیاب شو ومل حیات الدنیا او نه د ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکي داسې چې بس انسان وي چې ګنې زه ټول عمر په دې دنیا کې یم اگر څنګه دی گاه اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں کسو کور جوړي د سلندر پکې چې چسل کاله کې 200 کاله کې دی راونه غورځيږي کسو کې وکار کوي نو خپل په ټیم ټیبل کې هغه مرګ سیټ تکړي یعنی څومره کسان دي په دې رز بدا چل کوم په دې رز بدا کوم بیا بدا کوم که زر کاله د لیست ورکې نو د بزر کاله کې هم د خپل مرګونه لیکي چې زب پکې مړ کېږم یا مولانا صاحب تقریر کو ساده باده مولانا او په یوځه کې تقریر کو قسم یې خوړی 50 کاله پس مونږ تاسو یوم په دې ځای کې نه یو په جمعات کې خلک ناستو کنه هغه ته تقریر کو خبرې کولې خلک ور ډیر جوش کې ناستو وته ډیر خوشاله کېما 50 کاله پس با 50 خو ما ډیر یاد کړلو خو زه چلو 50 کاله پس وای مونږ یو قسم په دې جمعات کې په دې دنیا کې نه یو الا ماشاءالله نو مرګ چې دینو داراتلون کې دي خو چې کله دا مرګ جنت ته انسان داخل کی د عمل په وجه باندې د نیکو کارونو په وجه نو دغه انسان کامیاب دی خدامه ته د سامان د دنیا دا دوکه ورکی یعنی انسان په دوکه کې اچولی انسان وې زبګنې سل کاله ژوندې یم مودونه کاله به ژوندې یم اچانک مرګ راشي مرګ زمون په ټیم ټیبل کې شامل نه دی نو ځکه الله فرمایي چې نه دی د دنیا مگر سامان د دوکي لتبلون خامخ ازمیخ به وکړي شي تاسو فی اموالکم تاسو په مالونو باندې یا تاسو په مالونو کې او انفسکم او تاسو په ځانونو کې ولا تسمعن او خامخ او بره تاسو من الذين د هغه کسانو نه اوتل کتابه چې ورکړې شوی دی دوی ته کتاب من قبلکم وړاندې دستاسونه ومن الذين او د هغه کسانو نه اشرکو چې مشرکان دي اذن کثیره تکلیف والا خبر ډېره وان تصبروا وتتقوا او که تاسو صبر وکې وتتقوا او تقوا اختیار کې فان ذلك من عزم الامور نو دا کار د ډیر اوچتو کارونو نه دی دا د ډیر لوی همت والا کار دی الله تبارک وتعالى فرمایي چې تاسو ازمیخ به وګړي شي تاسو مالونه به تاسو نه اولګي ضایع بشي تاسو نفسونه به کم شي ضایع بشي یعنی په میدان د جهاد کې انسانان وفات شي شهیدان شي الله فرمایي چې تاسو ازمیخ به تاسو د مالونو او تاسو د نفسونو په ذریعہ باندې وکړي شي او تاسو به د هغه کسانو نه چې مخکې وته کتاب ورکړی شوی
یا يهوديان یا عیسایان وغیرہ د دین او هغه کسان چې مشرکان دي د دین به تاسو د تکلیف خبره ډېرې اوري داسې خبرې بکی چې د دې د خبرې به تاسو له تکلیف درکې خو تاسو بس کوي و ان تصبروا وتتقوا که تاسو په دغه خبرو باندې دغه زړه ازارون کی خبرو باندې تاسو صبر وکړي وتتقوا او تقوا اختیار کړئ نو الله فرمای دا د لوی همت والا کار دی لتبلون فی اموالکم خامخ ازمیخ او وکړي شي تاسو فی اموالکم تاسو په مالونو سره او انفسکم او تاسو په ځانونو سره ولا تسمعن او خامخ او برای تاسو من الذين د هغه کسانو نه اوتل الكتاب چې ورکړی شوی دی ته کتاب من قبلکم وړاندې د تاسو نه ومن الذين او د هغه کسانو نه اشرکو چې مشرکان دي اذن کثیره خبره د تکلیف کثیرا ډېره و ان تصبروا او کچری تاسو صبر وکي وتتقوا او تقوا اختیار کړي فان ذلک نو بشک دغه کار دغه صبر کول او تقوا اختیارول من عزم الامور د اوچتو د ډیر اوچت همت والا کار دی یا من عزم الامور د همت والا د کارونو نه دی واذ اخذ الله او هر کله چې واغست الله تبارک وتعالى میثاق الذين کلک وعده د هغه کسانو نه اوتل کتاب چې ورکړی شوی ورته کتاب لتبيننه چې خامخا بیانوي به تاسو د کتاب لرا للناس خلقو ته ولا تکتمونه او نه به پټوي دی لرا فنبذوه پس اغرزول دوی دغه وعده لرا وراء ظهورهم رستو د شاګانو خپلونه واشتروا به او وای غستل پدې سره ثمنا قليلا عوض لګ فبئس ما يشترون پس ډیر بد ده هغه څه چې دوی اخلي الله تبارک وتعالى فرمایي چې دغه اهلی کتابو سره عیسایانو سره يهوديانو سره یا کم خلک چې اغه ته کتاب ورکړی شو دي سره الله دا وعده کړی و چې تاسو به دا کتاب خلکو ته بیانوي او پټوي بینا خو چې کله د دې د بچاته پوسو کو نو دغه وعده دي شاته غرزوله او پیسو د پاره بدی دغه الله د احکاماتو بدل کړو د الله د کتاب د احکامات به بدل کړ الله فرمایي چې په دې احکاماتو بدلولو باندې په دغه تورات او زبور او انجیل په آیتونو بدلولو باندې چې دې کوم پیسې واغسته فبئس ما یشترون نو ډیر بد دي هغه څه چې دوی واغستل واذ اخذ الله او هر کله چې واغست الله تبارک وتعالى میثاق الذين کلک وعده د هغه کسانو نه اوتل کتاب چې ورکړی شو دوی ته کتاب لتو وعده سوا وعده دا وخه لتبيننه چې خامخا به بیانوي تاسو دی کتاب لرا للناس خلقتا ولا تکتمونه او نه به پټوي دی کتاب لرا فنبذوه نو پس غرزول دوی دغه وعده وراء ظهورهم رستو د شاګانو خپلونه یعنی دغه وعده پرې خوده او څه چلیو کو واشتروا به او دی واغستل په دی آیتونو سره ثمنا قليلا لګ عوض فبئس ما يشترون پس ډیر بد دی هغه څه چې دوی اخلي لا تحسبن الذين هرگز د ګمان نکي هغه کسان يفرحون چې خوشاليږي بما په اتو په هغه څه چې دوی راتلل کوي ويحبون او دوی خوخوي ان يحمدوا چې د دوی تعریف وکړي شي بما لم يفعلوا په هغه کارونو چې دوی نه دي کړي فلا تحسبنهم پس هرگز ګمان مکو په دوی باندې بمفازه من العذاب په خلاصېدو د عذابنا ولهم عذاب الیم او اشتری د دوی د پاره عذاب دردناک ولله ملک السماوات والارض او د الله د پاره بادشاہي د اسمانونو او د زمکه ده والله على كل شيء قدير او الله په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی الله فرمای چې دغه کسان دغه کافران د بالکل ګمان نه کوي چې دې کم کارونه کوي په دې دا ګمان د خوشاله دی نه کوي خوشحالي دی په نه کوي چې بس مونږه خدا دا کارونه کو او دی دا خبره کوي چې کم کارونه دی نه دي کړي پاغي سو تعریفو کې پاغي خوشحاليږي یو کار چا کړی وي سو کې تعریف په مخامخو کې نو دام چې سم مصلحت پکې نه وي اسې تعریفو کې نو پکار نه دي هغه غالبا د خوشحال خان بابا یو شعر دی وی چې په شادي کړي غیبت نو یار دی نه دی او چې مخامخ دی کړي صفت نو یار دی نه دی نو په مخامخ باندې صفت کول او په شا باندې غیبت کول دا دواړه صحیح نه دي په شا باندې غیبت صرف په یو وخت کې چې کله د یو داسې کس چې هغه خلکو ته ضرر ورکي د هغه د ضرر نه د بچ کېدو د پاره چاته د هغه د ضرر ذکر کول چې د دې سړی نه د دې کس نزان ساتل پکار دي دی به پیسې بدنوالي یا به داسې یو نقصان به درته ضرور شي چې بیا به هغه تلافي ممکن نه وي نو په داسې قسمه خبره باندې د خلکو نزان د بچ کولو د پاره چې خلک د نزان بچ کی دغه خبره جایز ده او مخامخ د یو سړی صفت کول په دې معنی باندې چې دی په دغه نیک کار کې نورم په شوق او ذوق سره لګیا شي لکه د بعض طلباو صفت چې مونږ وکړو غي بیا ډیر سبق یادي نو کدا سه په یو نیک کار کې د چا صفت په دې مقصد باندې وشي چې دی په دې نیک کار کې نورم دلچسپي والی خټیک تا
وګرنه د نمایش لپاره د نمود لپاره د خودنې لپاره مخامخ صفت چې نه دا خنه دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د داسې صفاتونو نه منع کړی دا او کله چې داسې صفاتونه د چا کړیم دي د اغه نشاته یو دینی یو شرعي جایز مقصد دا پروت وي. نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې دی دا ګمان نه کوي چې ګنې دی کم کارونه کوي دی په دې خوشحاليږي نه او په هغه کارونو دی خوشحاليږي چې د دې تعریفو کې چې دی کړم نه چې کړي تعریف نه دی په کار خو دی کړم نه دی په هغه تعریف باندې دی خوشحاليږي چې زمونږ د خلک تعریفونه وکي. دا دي چې کم کارونه کړی دي الله فرمایي اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی به د اور نه نخلاصيږي ته په دا ګمان مونږ کې چې ګنې دی به د اور نخلاص شي د دې لپاره به دردناک عذاب وي. لا تحسبن الذين هرگز دې ګمان نه کوي هغه کسان یفرحون چې دوی خوشحاليږي بما اتو په هغه څه چې دوی راتلل کړي دي ويحبون او دوی خوخوي ان يحمدوا دا چې تعریف وکړي شي د دوی بما په هغه څه لم يفعلوا چې دوی نه دي کړي. فلا تحسبنهم پس هرگز ته ګمان مکو په دوی باندې بمفازه من العذاب په خلاصېدو د عذابنا ولهم عذاب الیم او د دوی لپاره عذاب دردناک دی. ولله او د الله د پاره د ملک السماوات والارض بادشاہی د اسمانونو او د زمکه والله على كل شيء قدير او الله تبارک وتعالى په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. صدق الله العظیم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.